نو چې انسانان حشر د کله راجمع شي او حشر کیږي نو حدیث کې راغلی دی چې د حیوانات به راجمع شي د حشر ته او حشر د حشر ذکر ویل کیږي ځکه په دې کې پیران انسانان حیوانات دا ټول به راجمع کیږي د قیامت پر ورځ باندې او حدیث کې راغلی کوم حیوان چې خکر نه لري او د خکر والا حیوان والے دی قیامت کې به الله را ژوندۍ کی به اخکر به د اخکر والا نه بدله والی او به دې دا مطلب نه دی چې چا حشر کیږي هغه ته عذاب ورکول کیږي یا عقاب ثواب بلکې حیوانات ولا حشر کیږي د قیامت پر ورځ باندې خو لیکن عذاب په نشته دی او به یو حدیث کې راغلی او ډیر یو ناشنا حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د حشر باره کې چې یحشر الناس یوم القیامه على ارض بيضاء عفره د قیامت پر ورځ د انسانان راجمع کیږي په دسي وزمکه باندې به راجمع شي بيضاء چې سپینه ده او لګه خړه ده خړتورې ده كقرصه النقي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دسي مثال لکه یو سړی وړه چند کی او داغینه یو ټیکلې جوړ کی و ډوډۍ ته جوړ کی د دې په شکل باندې د قیامت پر ورځ د انسانان الله په دغه یو میدان باندې راجمع کی او دسي میدان به ليس فيها معلم لاحد د چاو کی صبرید نه معلوم چې لکه داس ما زیره دې جنت نه را تیریږي یا داس ما حد ده دس حدود په دغه کې نه ټول انسانانو په دغه ځمکه باندې یو شان ولاړی او حشر به د انسانانو وشي نو د قیامت ژوندۍ چې دا ډېره سخت ژوندۍ ده د دینه بعد چې د حشر باره کې کوم احادیث راغلي دي نو کوم انسان چې مؤمنی او د الله نه یریږي نو دا حدیثونه په خپل باندې ویل ډېر ګران کار دی